افغانستان په ټیسټ لوبه کې بنگلادیش ته ماتې ورکړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. ویډیو را سره طرفه وګورئ. کوم ویډیو خوښه شوه لایک او شیر یې هم کړئ. افغانستان په ټیسټ لوبه کې بنگلادیش ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د بنگلادیش له ملي لوبډلې څخه یوازینۍ ټیسټ لوبه د 240 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ پاڼۍ کې د بنگلادیش ملي لوبډلې ته 342 منډې هدف وټاکه. وروسته د بنگلادیش لوبډلې په خپل لومړۍ پاڼۍ کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 215 منډې وکړې چې د افغانستان لخوا د ټاکل شوي هدف په نه پوره کولو سره له افغانستان 130 منډې وروسته پاتې شوه. د یادې لوبې په 4مه ورځ افغان لوبډلې په خپل له دوهمې پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 260 منډې وکړې چې په دې سره یې د بنگلادیش لوبډلې ته په 398 منډې هدف وټاکه. بنگلادیش لوبډلې د لوبې په وروستۍ ورځ یعنې نن دوشنبه په خپلې دوهمې پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 130 منډې وکړې او دغه ټیسټ لوبه یې افغانستان ته وبایلله. دغه سیالۍ د روانې سپټمبر په 4مه په بنگلادیش کې پیل شوې وي چې افغانستان وګټله. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان په دغه یوازینۍ ټیسټ لوبه کې د 11 وکټو پر ترلاسه کولو او په یو پاڼۍ کې د 50 په ترسره کولو د لوبې غوره لوبغاړی جایزه واخیستله. تاسو ټولو ته دغه ستره بریا